بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. موږ او تاسو په دې ویډیو کې په سنسري اورګانز یا هم حسي غړو باندې بحث کوو. حسي سیستم چې ته ویل کېږي. The sensory system detects signals from the outside environment and communicate it to the body via the nervous system. حسي سیستم هغه سیستم دی چې موږ او تاسو ته سیګنالونه را اخلي له محیط څخه او هغه له عصبي سیستم سره ټینګوي. حسي سیستم هغه سیستم دی چې له محیط څخه معلومات اخلي او بیا یې ورکوي عصبي سیستم ته. Sensory receptor cells convert external stimuli into membrane potential. زموږ او ستاسې حسي آخذې ګورئ چې ته ویل کېږي د عصبي حجرو وپای ته ویل کېږي. دا راولاړېږي له اکسټرنل سټیمولي یعنې باندني محرکات څه پکې ګوري اخلي. مثلا دا د سیب شکل دی. دغه د سیب شکل د دې سنسوري اورګن په وسیله باندې سنسوري اورګن دی. دا په دې سنسوري اورګن کې بیا سنسوري ریسپټرز دي. دا معلومات اخلي او هغه اړوي په ممبران پوتنشل باندې یعنې په کیمیاوي سیګنال باندې. Action potential are communicated along neurons within the afferent division of the PNS to the CNS, then go to the efferent division of the PNS. کله چې د معلومات موږ تاسې اول د واره اخلو، دا چیرې ځي ګورئ؟ دا په نیورونو کې سره کمونیکیټ کیږي، یعنې له یوه نیورون څخه بل نیورون ته ځي. اول یې دی afferent division of the PNS. اوس وګورئ دلته دغه کم نیورون چې معلومات اخلي، یعنې له حسي غړو څخه معلومات اخلي، هغه وړي و عصبي سیستم ته. دې ته موږ تاسې وایو افرنټ، چې دا د پی ان ایس یوه برخه ده او دا ځي و سی ان ایس یعنې سنټرل نروس سیستم ته. او بیا له هغې څخه وروسته د اپرنټ نیورون په وسیله باندې اپرنټ چې کوم یو دی ګوري دغه نیورون دی چې دا هم د پی ان ایس یوه برخه ده خو معلومات وړي و غړو ته یې وړي. نو افرنټ ډیویژن چې دی دا معلومات څه کوي؟ پی ان ایس یا عصبي سیستم ته یې وړي او اپرنټ چې دی دا بیا حسي غړو ته وړي، چې دا د سنسوري سیستم ډېر مهم برخې دي. مخکې له دې چې موږ او تاسې حسي غړي شروع کړو، اول باید سنسوري ریسپټر سیلز دا وپېژنو چې دا اوس څه ته ویل کېږي. دا ریسپټرز په سنسوري ریسپټرز کې تر ټولو اول یې میکانو ریسپټرز یا میخانیکي آخذې دي. respond to physical change of the cell membrane from mechanical energy or pressure. دا هغه آخذې دي چې فیزیکي تغییراتو ته یا میخانیکي تغییراتو ته یا د هغوی محرکاتو ته عکس العمل ښیي. فیزیکي یا میخانیکي شیان لکه ټچ یعنې لمس کول، سټرچ یعنې مثلا غځېدل یا حرکت ورکول وي عضلې ته، موشن حرکت او ساوند یا غږ. د دې په وړاندې چې کومې آخذې عکس العمل ښیي دې ته موږ تاسې وایو میکانو ریسپټر، ځکه دا د میخانیکي شیانو په وړاندې عکس العمل ښیي. دا ټوله میخانیکي شیان دي. دوم ډول آخذې دي کیمو ریسپټر. کیمو ریسپټر له نامه څخه یې معلومیږي چې دا به هغه آخذې چې د کیمیاوي شیانو په وړاندې عکس العمل ښیي. مثال په ډول باندې لکه سلیوا یعنې ناوړي دي، میوکس دی او ایربورن دی. ایربورن هم یو ډول کیمیاوي مواد دي چې دا په حیواناتو کې دا ترشح کېږي د مختلفو کمیونیکیشن یا اړیکو لپاره. دریم ډول یې دی فوټو ریسپټر. فوټو ریسپټر هم د نامه څخه یې معلومیږي هغه آخذې دي چې د نور په وړاندې عکس العمل ښیي، لکه ویزیبل لایټ، مثال په ډول الټراوایلټ وړانګې دي نه، چې دا په حشراتو کې دا مثلا ډېر مهم رول لري. دوی دا فوټو ریسپټر لري چې دغه د نور حس کولی شي. موږ او تاسې هم حس کولی شو، یعنې فقط ویزیبل لایټ چې هغه له 4 څخه تر 250 نانومتر پورې. څلورم ډول آخذې ترمو ریسپټر دي. له نامه څخه یې معلومیږي ترم تودوخې ته وایي، ریسپټر آخذې ته وایي. نو دا هغه ډول آخذې دي چې د تودوخې درجې په وړاندې عکس العمل ښیي، چې هغه مثلا تودوخه ده یعنې ګرمي ده او یا یخ دی. د ګرمي او یخ چې کومې آخذې معلوموي دې ته موږ تاسې وایو ترمو ریسپټر. نو موږ تاسې اوس سنسوري سیستم وپېژندئ، سنسوري ریسپټرز مو وپېژندل. اوس نو موږ تاسې اول حس شروع کوو چې هغه سینس اف سایټ دی، یعنې د لیدو حس دی یا د باصري حس دی. The eye perceive light. د لیدو د حس مهمه غړی سترګه ده، یعنې آی. زموږ او ستاسې سترګه هغه نور یا مثلا لایټ حس کولی شي چې هغې ویولینت له 400 څخه تر 250 پورې نانومتره وي. تر 400 کښته او تر 250 پورته کومې وړانګې چې راځي مثلا الټراوایلټ دي، ایکس ریز دي، مختلفې نورې وړانګې دي، هغه موږ او تاسو نسو لیدلی. زموږ او ستاسو سترګې فقط له 400 څخه تر 250 نانومتره پورې، یعنې چې د دوی دغه ویولینت یې له 400 څخه تر 250 سي. ویولینت یې کوم ځای ته ویل کېږي؟ د دوی د
دا یوه ویو او د بل ویو ترمنځ فاصلې ته موږ او تاسې وایو ویو لینت. نو دا چې 945 تر 950 دا موږ او تاسې کولی شو چې د سترګو په وسیله باندې ووینو. and turn it into impulse او دا دوی اړه یو کیمیاوي سیګنال. I consist of eyeball سترګې له سترګو لګین څخه جوړ شوي دي چې هغه د سترګو په خارج کې نه بلکې په داخل کې دی. and accessory structures او ځینې مهم غړي دي چې هغه eyebrows دي، یعنې مثال په ډول باندې ورځې دي چې دا د سترګو و داخل ته د اوبو داخلېدو د خولو داخلېدو مخنیوی کوي. eyelid دي، eyelid موږ تاسې د هغه سترګه چې پټوو بیا وروسته ښه معلومیږي دا تر ټولو نرم پوستکی دی. eyelashes دي، همدارنګه د سترګو باړوګان چې موږ تاسې ورته وایو دا د دوړو څخه سترګې ساتي. لکه ریمل ګلینډز دي، همدارنګه د اوښکو غوټې دي چې دا دلته په دې ځای کې شتون لري او خپل ترشحات د سترګو داخل ته تویوي. همدارنګه eye muscles دي یا د سترګو عضلې دي چې سترګې ته موږ تاسې د هغې په وسیله باندې حرکت ورکوو، پورته لاندې راسته طرف ته چپه طرف ته. The eyeball is comprised of 3 layers of the outside to the inside. موږ ستاسو سترګه که چیرې د eyeball راواخلو د eyeball له داخل څخه و خارج ته 3 طبقې لري، یعنې داسې که موږ تاسو eyeball راواخلو له خارج له خوا څخه و داخل د 3 طبقې لري چې تر ټولو اوله یې موږ تاسو وایو fibrous layer دی، یا دې ته موږ تاسو خارجي طبقه ویلی سو، سکلیرا هم ورته ویل کېږي. واسکیولر لیر انتقالي طبقه د کرویډ هم ورته ویل کېږي. رټینا نروس لیر عصبي لیر د تر ټولو مهمه طبقه د سترګې ده. دا هر یوه موږ تاسو اوس وایو. اول موږ تاسې فایبرس لیر وایو. فایبرس لیر یا پوښونکې طبقه، خارجي طبقه، دلته موږ تاسو ګورو دا شین رنګ چې کوم لري دا فایبرس لیر. It makes the eyeball rigid and strong. دا زموږ او ستاسو د سترګې eyeball دا ګین چې دی دا کلکوي او هم یې ټینګوي. Protect the shape of the eye and the inner part. او موږ ستاسو د سترګو دغه شیپ یې ساتلی دی او هم په داخل کې چې کوم غړي او ساختمانونه دي هغه هم دی ساتي. همدارنګه it become transparent toward the front and constitute cornea. او دا د فرنټ له خوا څخه ترانسپیرنټ دی، یعنې د دې د لارې نور داخلېدلی سي. خو اما له د دې خوا څخه موږ تاسو نسو کولی شئ نور ترلاسه کړو ځکه دا د بدن په داخل کې دي، نو دغه ځای ترانسپیرنټ دی، یعنې نور ورڅخه داخلېږي. Transparent, colorless and not carrying any blood vessels, cornea reflect the light. زموږ او ستاسو کورنیا یا هغه برخه چې ترانسپیرنټ ده دا بې رنګه ده او هیڅ د وینې رګونه نه لري او دا reflect the light، یعنې نور ورڅخه تېرېږي او بیا یې جهت ته تغییر ورکوي. د مثال په ډول باندې که چیرې دا سترګه نور داسې اخلي دا reflect کېږي په دا رقم باندې، یعنې داسې کوي جهت ته یې تغییر ورکوي او په رټینا باندې لګېږي. اوس ګورئ موږ تاسې 3 مهم اصطلاحات لرو، یو refract دی، یو reflect دی او بل ترانسمیشن انتقالول دي. reflect خو دې ته ویل کېږي کله چې په یو شي باندې نور ولګېږي دا بیرته منعکس، او reflect بیا دې ته ویل کېږي کله چې په یو شي باندې نور ولګېږي او له هغې څخه تېر سي خو جهت ته یې تغییر ورکړي. او بل بیا ترانسمیشن یا ساده انتقالول دي، دا بیا موږ تاسو داسې ویلو چې څخه نور تېرېږي بس مستقیما هغسې تېرېږي، خو یا سترګه دغه نور refract کوي، یعنې کله چې په دې باندې نور ولګېږي دا مسیر ته یې تغییر ورکوي. نو دا کورنیا سوه. By refracting the light، کله چې دغه لایټ تغییر ورکوي مسیر ته یې it enable the light to reach the lens، او دا چیرې ورسېږي ولینز ته رسېږي، یعنې اول ور دا نور په دغه باندې لګېږي په کورنیا باندې، بیا دغه لینز ته برابرېږي، دا لینز ته ځي، د لینز څخه وروسته بیا رټینا باندې وروسته لګېږي. نو دا فایبرس لیر سو. د سترګې دویمه طبقه یې واسکیولر لیر ده یا انتقالي طبقه ده، لکه څنګه چې یې نوم انتقالي دی دغسې به په دې طبقه کې بلډ ویزلز د وینې رګونه وي. د لیر is beneath the fibrous layer، دا د فایبرس لیر څخه لاندې ده او د وینې رګونه په دې کې شته. that provide nutrients for the eye، او دا د سترګو لپاره غذایي مواد برابروي. په دې واسکیولر لیر کې څو مختلف شیان شته. یو یې دی ایریس give the eye color، دا د سترګو ته رنګ ورکوي. ایریس همدې ځای ته ویل کېږي چې په ځینو انسانانو کې دا تور دی، په ځینو کې شین دی، په ځینو کې خړ دی، نسواري دی، مختلف په دې کې شته، نو دا سترګې ته رنګ ورکوي. Pupil is the opening in the center of the iris، د ایریس په منځ کې چې دا کوم کوچنی ټکی دی دا بیا موږ تاسو ته وایي پوپل، دا بیا په روښنایي کې کوچنی کېږي او په توره شپه کې غټېږي تر څو سترګې ته دغه نور کنټرول کړي، ډېر نه ورفرېږدي نه ډېر کم شي. Biconvex lens refracts the light، biconvex یعنې چې محدبې هندارې
چې له دواړو خواو څخه داسې راختلي وي دا دغه نور ریفریکټ کوي. ریفریکټ موږ تاسې مخکې هم وویل چې کله چې نور په دوی لګېږي هغې مسیر یا جهت ته تغیر ورکوي. لینز ریفریکټ د لایټ پر سیکنډ ټایم. سیکنډ ټایم ولې دی؟ ځکه اول د واره خو دی په دغه کورنیا په خارجي برخه کې ریفریکټ کېږي، بیا په دې کې کېږي. فوکس آن د رټینا، او دا د رټینا سره کومک کوي چې په هغې باندې فوکس وکړي. د سپیس بټوین د لینز اینډ د رټینا از ویټرس باډي. د چیش او د چیش په منځ کې د رټینا او د لینز په منځ کې چې کومه برخه ده، ګوري دا لینز ده، دا لینز سو او دا رټینا سو. د دې په منځ کې چې کومې اوبه شتون لري دې ته موږ تاسو وایو ویټرس باډي یا ویټرس هیومر هم دې ته ویل کېږي. د دې وظیفه چې ده اټ کیپس د شیپ اف د آی سټیبل. دا د موږ تاسو د سترګې د آیبال شکل یې بس ثابت ساتلی دی. اخیری طبقه یې نو رټینا ده. رټینا نو نروس لیر هم دې ته ویل کېږي. په دې کې عصبي حجرې یا د سترګو عصبي حجرې سنسوري ریسپټرز په دې کې شته. د innermost layer of the eyeball دا د سترګو د ګند تر ټولو داخلي برخه ده. داخلي برخه دغه ژړ روښانه رنګ چې معلومیږي دا برخه یې ده. Photoreceptors and optic nerves scattered in a web-like shape are found in this layer. په دغه ځای کې ګوري photoreceptors ته. photoreceptor په دې ځای کې داسې کتار شوي دي داسې، او هم په دې کې optic nerves ته. optic nerves یا عصبي حجره چې له سترګې څخه دماغ ته کوم سیګنالونه وړي دا هم په دې کې شته. او بل optic nerves transmit impulse created by photoreceptors. نو دغه optic nerves څه کوي؟ کله چې سیګنال په رټینا کې جوړ شو دغه سیګنال بیا وروسته د دماغ ته وړلو وظیفه یې د چا ده؟ دا د optic nerve وظیفه ده چې دا به دی وړي. The point where optic nerves leave the eyeball is referred as blind spot. وی هغه ځای کې چې دغه عصبي رګ یا مثلا تار داخل شوی دی دې ځای ته موږ تاسو وایو بلند سپاټ. بلند سپاټ یا اړوند ټکی په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې دغه د رټینا طبقې فوټو ریسپټرز دلته نشته، ځکه دلته دغه د وینې رګونه داخل شوي دي، عصبي تارونه داخل شوي دي. نو دا اړوند ټکی دې ته موږ تاسو ویلی شو. همداسې ګورئ دلته سیلیري مسلز موږ تاسو په آیبال کې لرو چې دغه لینز کوچنی کوي او غټوي. او همدارنګه بل په دې کې پوسټریر چمبر دغه پورتني خالقات ویل کېږي. لینز خو نو لینز دی چې موږ تاسو ویل. ایریس دا تور دی، سترګو ته چې رنګ ورکوي. پوپل خو نو نور کنټرولوي. کورنیا د ترانسپیرنټ ټوله دا برخه ته کورنیا وایي. انټریر چمبر لاندیني خالقات ویل کېږي. سسپنسري لیګامنټس هغه لیګامنټس دي چې دغه سیلیري مسلز ورپسې مښتي دي او دغه لینز په غټولو او کوچنیولو کې کومک کوي. همداسې موږ تاسو په سترګه کې ځینې نورې برخې هم لرو لکه optic nerve دی چې له سترګې څخه معلومات عصبي حجرې ته وړي. بلایند سپاټ مو وویل. بلډ ویسلز دی. میکولا اف رټینا. میکولا اف رټینا د رټینا تر ټولو هغه برخه ده چې د نور په وړاندې ډېر حساسه ده او عکس جوړوي. ویټرس باډي خو نو دا ځای ته موږ تاسو ویل. او بل په دې ځای کې یو اکیوس هیومر هم شته چې د لینز او همدارنګه د کورنیا په منځ کې دي. ته موږ تاسو اکیوس هیومر وایي لکه ویټرس باډي شي. ویژوال پرسپشن دې ته څنګه ترلاسه کېږي؟ ګورئ. After rays reflect of an object are refracted in the cornea. وی اول د واره چې په یو جسم باندې نور ولګېږي دغه جسم راولاړېږي دغه نور ریفلیکټ کوي، ګورئ یعنې منعکس کوي. کله چې منعکس کوي بیا د کورنیا په وسیله باندې دا څه به کېږي؟ ریفریکټ کېږي، یعنې دغه جهت ته تغیر ورکول کېږي. through the pupil and reach the lens. او دا د پیپل د لارې ځي او بالاخره لینز ته رسیږي. then to vitreous body. او په اخره کې کوم ځای ته ځي؟ vitreous body ته ځي. vitreous body ګورئ دې ځای ته ویل کېږي. it then focuses the rays on the retina and an inverted image appears. او زموږ ستاسو په رټینا باندې بالاخره دا نور ولګېږي او یو سرچپه عکس جوړ شي. سرچپه عکس په دې خاطر باندې جوړېږي چې دلته دغه ریز دغه مثلا دغه د لمر دغه شعاوې چې دي دا خو کله چې د رټینا څخه دغه څخه تېر شي د لینز څخه دا شکل ته مسیر ته تغیر ورکوي. چې مسیر ته تغیر ورکوي باره دغه یو په سر باندې چې کوم مثلا نور دی دا خو داسې لاندې ولاړ شي او دا لاندې چې دی دا پورته ولاړ شي، نو بالاخره دا شی سرچپه ښکاره شي. نو دا کار خپله څوک کوي؟ لینز کوي، سرچپه کوي. نو دلته سرچپه عکس موږ تاسو ته جوړ کړي. خو بیا څه پیښیږي؟ د ریز stimulate rod and cone cell. زموږ ستاسو په رټینا کې رود او کونز حجرې شته چې دا تحریکېږي
in the medulla of the retina چې د میکولا په retina کې شته. create an impulse in optic nerves او دا په دغه عصبي تار کې دلته یو impulse یو سیګنال جوړوي which transmit impulse to visual processing center in the brain چې دا بیا په دماغ کې د دید مرکز ته انتقالېږي. ګورې دید مرکز کوم ځای دا ویژوال فیلډ دی چې په هغه کې موږ تاسو یو شی وینو. دا زموږ ستاسو سترګې دي، راسته سترګه چپه خواته ځي او چپه سترګه راسته خواته ځي. بالاخره ویژوال سنټر ګورې کوم ځای دی؟ په رایټ سیریبرل هیمسفیر کې دلته دی او په لیفټ هیمسفیر کې دلته دی. دلته دا معلومیږي دا ویژوال پرسپشن سنټر دی. After being interpreted کله چې دا تفسیر سو وژباړل سو a clear right side of and colored image is created او موږ تاسو په دماغ کې کله چې دا وژباړل سي یو سرچپان نه بلکې شی او رنګه ایمیج موږ تاسو ته جوړ سي. نو په لنډ ډول داسې ویلی سو اول د واره نور په یو شي باندې لګېږي هغه ریفلیکټ کېږي، بیا دغه لینز و فیفیل و دا ټوله دا ریفلیکټ کوي، بیا ایمیج ځي و ویټرس باډي ته، بیا رټینا ته ځي، په رټینا کې موږ ته سرچپه عکس راکول کېږي، سرچپه عکس بیا دماغ ته وړل کېږي، هلته په ویژوال پرسپشن سنټر کې دا ژباړل کېږي، بالاخره موږ تاسو ته یو راسته عکس سره د رنګونو معلوموي. دوم حس وایو سنس اف هیرینګ د اورېدو حس. ایر از ریسپانسیبل فار هیرینګ اینډ ویلنز موږ ستاسو غوږ د اورېدو او د توازن مسؤلیت په غاړه لري چې دا درې برخې لري، اوټر دی، میډل دی، اینر دی. موږ تاسو اول اوټر ایر وایو یا خارجي غوږ. اوریکل کولکټ د ساوند ویوز اینډ ټرانسمیټ دیم ټو ایر کانال. موږ تاسو اوریکل یا پینا چې هم ورته ویل کېږي دا دغه موږ تاسو د غوږ هغه برخه ده چې په خارج کې معلومیږي، دا دغه ساوند ویوز راټولوي. نو دا هر چا چې پینا غټه وه هغه به دغه ویوز ډېر ښه راټولولی شي. نو دا پینا او راټول کې دا سیګنالونه او دا ورکوي ایر کانال ته، دا ایر کانال دین ټو د ایر ډرم او په اخري کې کوم ځای ورکوي؟ ایر ډرم ته هم ورکوي. د ایر کانال کنټین ګلند دټ ریلیز ایر واکس. موږ تاسو په ایر کانال کې دلته ایر واکس شتون لري. ایر واکس چې ته ویل کېږي هغه غوړ مواد دي چې موږ تاسو د غوږ غوړ ساتي او کله چې میکروبونه داخليږي د غوړ نفوذ داخلېدو څخه مخنیوي کوي. Fibrous tissue eardrum vibrate slowly with low frequency sound and fast with high frequency sound. زموږ ستاسو ایرډرم یا د غوږ پرده چې کومه ده دا کله چې دغه اواز مثلا د لو فریکونسي والا په دې باندې قرار تحریکېږي یا وایبریټ کېږي په لړزه باندې راځي، که چیرې دا د های فریکونسي په دې باندې های وایبریټ کېږي یعنې ډېر سرشور یا اهتزاز مثلا سر ته رسوي. These vibrations are transmitted to the middle ear او دا وروسته وړل کېږي transmitted انتقالېږي و داخلي غوږ ته، ځکه نور یې په خارجي غوږ کې د دې راټولول، ایر کانال ته وړل، ایر ډرم ته حرکېدل دا خلاص دي. اوس نو خبره میډل ایر ته ځي. دوم دی میډل ایر یا منځنی غوږ. It consists of ossicles and eustachian tube. په دې کې اوسیکلز شامل دي یا د غوږ هډوکي په دې کې شامل دي او بل د eustachian tube په دې کې شامل دي. دا دوه شیان په انر ایر کې راځي. Separated from the outer with the eardrum. دغه داخلي غوږ له خارجي غوږ څخه د eardrum په وسیله جلا شوی دی ګورئ. And from the inner ear with oval and round windows. او داخلي غوږ څخه د oval او round وینډوګانو په وسیله باندې جلا شوی دی. بس دې ځای ته موږ تاسو وایو دا منځ دی، دې ته middle ear ویلی شو. Vibrations in the ear are transmitted to the inner ear through eardrum ossicles. یعنې دغه سیګنالونه چې اول د واره له خارج څخه له هوا څخه راسي د اول ایرډرم ته راځي بیا اوزیکلز ته وړل کېږي. Eustachian tube equalize the air pressure in the tympanic cavity and the external environment. زموږ ستاسو په غوږ کې یو مهمه برخه د Eustachian tube ده. د دې وظیفه څه شی ده؟ equalizing of the air pressure یعنې د هوا د فشار د توازن ساتل دي. کله چې د مثال په ډول باندې له باندني محیط څخه اواز راسي د غوږ پرده تحریک کړي. اوس وګورئ د غوږ پرده که چیرې د اواز ډېر لوړ وي نو د غوږ پردې د شلېدو احتمال شته. نو د دې لپاره چې د غوږ پردې باندې فقط له دې خوا څخه له خارج له خوا فشار سي، کله چې موږ تاسو خوله یا پزه مثلا وازه کوو د دې د لارې Eustachian tube د لارې هم پریشر د هوا دا ورسي. نو چې له دې خوا هم پریشر ورلی د غوږ پرده که چیرې ډېره شوري له دې خوا هم ور وشوري، چې له دې خوا څخه هم ور وشوري نو په دواړو ځایو کې د پریشر سره مساوي سي.
یعنې د پرده باره نه شلېږي، له دې خوا هم فشار او له دې خوا هم فشار شي، باره د غوږ پرده نه شلېږي، نو دا دغه ایر پریشر توازن یې ساتي. او دریم خو نو انر ایر دی یا داخلي غوږ دی. it has cochlea and vestibules for hearing and balance. دا په خپل ځان کې څه شي لري؟ کوکلیا یعنې حلزون لري او هم په دې کې ویسټیبلز شته چې دا ویسټیبلز بیا سیمي سرکولر کانالز دي چې دا بیا د توازن وظیفه په غاړه باندې لري. دا ګوري دا سیمي سرکولر کانالز دي او هم کوکلیا په دې کې شته. The cochlea is built with a fluid that moves in response to the vibrations from the oval window. دا کوکلیا چې دا د یو ډول مایع څخه ډکه ده، په دې کې اوبه دي، دا په حرکت باندې هغه وخت راځي کله چې زموږ او ستاسو اول وینډو دا تحریک سي، د اواز په وسیله باندې دا تحریک سي. as fluid moves، کله چې دغه اوبه په حرکت باندې راځي په دغه کوکلیا کې 25,000 nerve endings set into motion. نو 25,000 عصبي حجرو پای یا ریسپټرز ته دا هم په حرکت باندې راځي. transform the vibrations into electrical impulse. دا دغه ورشتان چې په دې ځای کې شته دا دغه الکتریکل سیګنل ته دغه وایبریشنز اړوي چې دا بیا وروسته کارنیل نروز ته ځي او بیا د دماغ ته رسول کېږي. کارنیل نروز مړه تاسو په عصبي سیسټم کې ویلي وو چې دا په مړه تاسو په سر په دماغ کې دلته کارنیل نروز شته. Scala vestibuli curves over the top of the cochlear duct. Scala vestibuli مړه تاسو ګوري کوم ځای ته ویل کېږي؟ Scala vestibuli دې ځای ته ویل کېږي. Scala vestibuli یعنی کږیږي، یعنی د په خارجي برخه کې شته او دا د اوبه بیا په دې په داخل برخه کې شته. نو دا د کوکلیر ډکټ یې د خارجي له خوا څخه دا احاطه کړی دی، یعنی فرام د ټاپ د کوکلیر ډکټ. همدارنګه په دې کې مړه تاسو ګورئ سکالا ویسټیبولي خو د خارج ته ویل کېږي. سکالا ټیمفاني بیا دغه ګلابي رنګ چې کوم لري دې ته ویل کېږي او په منځ کې خو یې ګورئ بیا انډولیمف قرار لري، مثلا هغه مایع قرار لري په دې کې. steps of auditory perception. د غږ د ترلاسه کولو سټیپونه یا مرحلې څنګه موږ تاسو یو اواز اورو. اول د واره اوریکل collect the sound waves and transmit to the eardrum causing vibrations. اول قدم کې کله چې مثلا غږ په محیط کې وسی زموږ تاسو اوریکل یا پینا دغه اواز راټولوي او دا ایرډرم ته وړي، د ایر کانال د لارې چې وړي ایرډرم ته وړي او هغه تحریک باندې راځي. په دوم قدم کې د vibrations from the eardrum set the vesicles into motion. vesicles د eardrum په وسیله باندې په تحریک باندې راځي، په حرکت باندې راځي. The teeny steps connect to the middle ear to the inner ear. زموږ ستاسو په غوږ کې کوچنی سټیپس په نامه باندې هډوکی دی، دا د middle ear او inner ear یو له بل سره وصلوي. دریم قدم کې after inner ear then go to the cochlea او د اواز بالاخره کوم ځای ته ځي؟ کوکلیا ته ځي. The vibrations of the vesicles make the fluid of the scala vestibuli and scala tympani move in a wave-like motion. په کوکلیا کې موږ تاسو ویلي و چې سکالا ویسټیبولي شته او سکالا ټیمپاني شته چې دا په موجي حرکاتو باندې راځي. او د کوکلیر ډاکټ contain several organ of Corti. په دې کې د organ of Corti په نامه باندې یعنې غړي شته which transduce the waves motions of the two scala into the neural signal. او دا دوی اړوي و برقي سیګنال ته، د دې په وسیله باندې د چا په وسیله باندې؟ organ of Corti چې دا بیا خبر وړي و دماغ ته د عصبي تارو په مرسته باندې او بیا اواز اوریدل کېږي. بیلنس موږ ستاسو غوږونه څنګه بیلنس ساتي؟ سیمي سرکولر کانالز contain بیلنس ریسپټر اور هیر سیلز. زموږ ستاسو نیم دایروي کانالونه چې په داخلي غوږ کې وه دا چې شي لري؟ بیلنس ریسپټرز لري، توازن اخیزې لري، د موږ تاسو هیر سیل هم وایي. اند انډولیم او داخل کې یې اوبه هم شته. اوس ګورئ که چیرې مثلا موږ تاسو په دا شکل کې واضح وګورو، که چیرې دغه د سیمي سرکولر کانال یوه برخه راواخلو ژوره یې وګورو، په دې کې څه شی شته؟ انډولیم دا شنې اوبه شته او هم په دې کې دا وریښتان ګورئ شته. څنګه دغه توازن ساتل کېږي ګورئ؟ when the body along with the head move to each side. کله چې زموږ ستاسو بدن کې د سر په شمول هره برخه کږیږي
endolymph moves in the semicircular canals. زموږ ستاسو په غوږ کې دغه endolymph په حرکت باندې راشي. کله چې د endolymph په حرکت باندې رالو د hair cells to bend. زموږ ستاسو وریښتان هم داسې کږېږي. ګورئ دا خو نارمل حالت دی. په دې ځای کې تاسې وګورئ دلته دغه اوبه په حرکت راغلي دي، یعنې سر ښورېدلی دی، د وریښتان هم باره کږه شوي دي. نو کله چې اوبه په حرکت باندې راغلې، اوبه په حرکت چې راغلې وریښته کږوي، دغه وریښتان چې کاږه شي، دغه کږېدل یې stimulate balance receptor. زموږ ستاسې د بالانس receptor دا تحریکوي which create impulse which is transmitted to the cerebellum. او دا بیا وړل کېږي کوم ځای ته؟ دغه خبرتیا وړل کېږي زموږ ستاسو کوچني دماغ ته. کوچنی دماغ موږ تاسو ویلي وه چې تر لوی دماغ لاندې دی. نو دا دلته وړل کېږي. The cerebellum perceive the direction of the movement and transmit it to the cerebral cortex. نو دغه زموږ ستاسو cerebellum چې دی دا دغه کږېدل خبرتیا ترلاسه کوي او دا وړي کوم ځای ته؟ cerebral cortex ته یې وړي. Therefore balance change in the body are perceived. زموږ ستاسو بالانس یا توازن ساتل کېږي. ځکه د وریښتان چې کاږه شي دا معنی لري چې د بدن یوه برخه کږه شوې ده. دا بس دا کوچنی دماغ یې ترلاسه کوي او بیا عکس العمل ښیي، سر بېرته سموي. Sense of taste. د ذایقې حس. Tongue contains taste buds in the papilla. زموږ ستاسو ژبه په خارجي برخه کې، په ظاهري برخه کې غوټۍ لري، دلته پاپیلا ویل کېږي. Chemoreceptors perceive dissolved chemical substances. تر دغه ټیسټ بډز که چېرې راواخ وګورئ دا دی، د دې لاندې کیمو ریسپټر دا دې شته. دغه کیمو ریسپټرز څه وظیفه سرته رسوي؟ دغه خوندونه د خپله کیمیاوي مواد دي دا دوی تر اخلي، د کیمیاوي مادې. کله چې دا واخیستې these impulses are transmitted first to the thalamus. دغه اول د واره وړل کېږي کوم ځای ته؟ تلاموس ته وړل کېږي. then test center in the cerebral cortex. او بیا دا وړل کېږي ټیسټ سنټر ته چې هغه په مړو ستاسو د لوی دماغ په cerebral cortex کې ده. and the test is perceived. او مړو تاسو خوند ترلاسه کوو چې دا اوس چې خوند ده. any part of the tongue that contains taste buds can perceive any of the 5 tastes. زموږ ستاسو په ژبه کې هره برخه کولی سي چې هر ډول خوند ترلاسه کړي، خو فرق یې پکې شته. یعنې زموږ ستاسو ژبه که چیرې په برخو باندې وویشو، دا ځینې برخې ځینې خاص خوندونه ترلاسه کولی شي. ګورئ څنګه زموږ ستاسو د ژبې خاصې برخې خاص خوندونه ترلاسه کولی شي. که چیرې مثلا فرض کړو چې دا زموږ ستاسو ژبه ده، دا ژبه ده، د ژبې همدغه څوکه، د دې څوکې په وسیله باندې موږ تاسو کولی شو چې ساور یا مثلا ترش خوند په دې باندې حس کړو. همداسې د ژبې په دې څنګونو باندې موږ تاسو تر ډېره حده پورې کوم خوند معلومولی شو؟ په دې باندې موږ تاسو کولی شو چې سلټي یا هم تریو خوند په دې باندې ډېر معلومولی شو. همداسې په دغه ځای باندې موږ تاسو کولی شو چې کوم خوند معلوم کړو؟ سویټ ډېر اندازه باندې، اصلا خو معلومولی ورباندې ټول شو، په دې ځای باندې ډېر خوږ خوند معلومیږي. او همدارنګه په دې ځای باندې موږ تاسو کولی شو چې تریخ خوند تر ډېره حده پورې معلوم کړو، یعنې بیټرس. وګورئ یو بل خوند موږ تاسو هم ولسته چې هغه د امامي په نامه خوند دی. امامي خپله جاپاني لغات دی، امامي ویل کېږي غوښین ته، نو هغه هم په دې ځای باندې موږ تاسو معلومولی شو. نو دا هغه تقسیمات دي د ژبې. sense of smell. د بوی حس. olfactory epithelium responsible for sense of smell is located above the nasal cavity. olfactory epithelium ګورئ کوم ځای دی؟ د پزې په داخل کې، په دې ځای کې، په دې ځای کې بیا دغه ځای ته موږ تاسو ویلی شو olfactory epithelium. olfactory epithelium بیا د پزې تر ټولو داخلي برخه ده، یعنې که چیرې له لاندې له پزې له دې ځای څخه موږ تاسو فرض کوو د اولې برخې ته موږ تاسو وایو olfactory epithelium. olfactory epithelium د نازل کویټي په کوم ځای کې ده؟ په پورته خوا کې. دلته ګورئ دلته epithelial cells release mucus. زموږ ستاسو په پزه کې epithelial حجرې شته چې هغه میوکس مواد ترشح کوي. cilia that extend from receptor cells. موږ تاسو په دغه کې سلیاوې شته چې هغه څخه وروسته بیا څه شي وتلي دي؟ receptor cells داسې تللي دي. axons of the receptor cells go through the ethmoid vein to reach olfactory bulb. بالاخره د ethmoid vein د لارې دغه receptor تللي دي او ځان یې رسولی دی olfactory bulb.
ویر اټ ساینپس with neurons چې هلته بیا دا له نیورونو سره ساینپس جوړوي خالیګاوې جوړوي او دا معلومات هغې ته ورکوي. impulse are created in the receptor cells. دغه impulse یا معلومات په دې receptor cells کې جوړیږي and transmitted to the neuron in the olfactory bulb او دا وړل کېږي بیا وروسته به کوم ځای ته olfactory bulb ته وړل کېږي دلته وړل کېږي. then to the cerebral cortex او بیا دې ځای څخه بس حرکت کوي وړل کېږي و کوم ځای ته cerebral cortex یا دماغ ته وړل کېږي او بیا ګوري دا تلاموس ته نه وړل کېږي بلکې مستقیما cerebral cortex ته ځي او هلته مړو تاسې د هغه بوی ترلاسه کولی شئ چې دا د څه شي بوی و. اوس نو مړو تاسې راځو sense of touch د لمسې حس ته. skin perceive the characteristics of objects. زموږ ستاسو پوستکی د شیانو خاصیتونه ترلاسه کوي د هغوی ځانګړتیاوې لکه تودوخه ده رجډنیز کلکوالی دی پریشر دی او نرموالی دی. ترانسمیټینګ او بل د خولو د لارې زموږ او ستاسو تودوخې کنټرول هم دی سرته رسوي ځکه چې که چیرې موږ تاسو ډېره خوله باسو په بدن کې مو تودوخه کمیږي که چیرې مثلا ژمی کېږي خوله نه باسو نو تودوخه په بدن کې ډېرېږي او دا رقم د تودوخه کنټرولوي او سکریشن هم کوي مثلا د ځینو غوړ مواد ترشو کوي خولې ترشو کوي دا هم د وظیفه ده. نو د پوستکی دوه طبقې لري چې اول دی اپیډرمیس. اپیډرمیس د پوستکي د سربیرنې طبقې ته ویل کېږي. It consists of stratified epithelium. دا له څو طبقوي اپیتلیوم نسج څخه جوړ دی. ګورئ د اپیتلیل ټیشوز موږ تاسې دوه رقم لرو یو ته موږ تاسې وایو سمپل چې هغه د حجرو فقط یو پوړ لري خو دغه اپیډرمیس بیا stratified epithelium دا معنی چې دا څو طبقې په دې کې شته څو طبقوي حجرې په دې کې شته داسې د حجرو یو پوړ دی او دغه اپیډرمیس یې جوړ کړی دی. which with no blood vessels او بل په دې کې د وینې رګونه نشته د وینې رګونه چې نشته نو دا ډیډ سیلز دي مړې حجرې دي. بل په دې ځای کې کیراتینوسایټ شته. کیراتینوسایټ پروټیکټ د سکین اگینسټ امپیکټس اینډ پتوجنز او دا مړې حجرې چې کیراتینایزډ شوي دي دا موږ تاسې له پتوجنز یعنې مرض تولیدونکو او هم له امپیکټس خارجي شیانو څخه موږ تاسې ساتي. beneath the stratum corneum زموږ تاسې د stratum corneum چې ما مخکې تاسو ته وویله د اپیډرمیس د حجرو څو پوړه دی نه نو دغه stratum corneum خپله د دې دغه یوه پوړ ته ویل کېږي یعنې دغه stratum corneum د یوه پوړ ته ویل کېږي او دا د مارپیجن یر with alive cell په دې کې بیا ژوندۍ حجرې شته containing melanin pigment that give the color to the skin او دا میلانوسایټ حجرې هم دلته شته چې دا به میلانین جوړوي او پوستکي ته رنګ ورکوي. په کومو کسانو کې چې میلانین ډېر جوړیږي هغه به تور رنګ لري او په کومو کسانو کې چې میلانین کم جوړیږي هغه به یعنی له غنم رنګ او بیا وروسته سپین یا سور شکل اختیاروي. نو افریقایي کسان ځکه تور وي چې دوی د لمر ته ډېر مخامخ کېږي میلانین بیا د لمر په وسیله باندې جوړیږي ډېر جوړیږي نو ځکه هغه تور رنګ لري او اسیایي کسان ځکه غنم رنګ یا سپین پوستي دي چې هغه لمر سره ډېر نه مخامخ کېږي ګرمي ډېره زیاته نشته نو ځکه تور رنګ نه لري. د پوستکي دویمه طبقه یې ډرمیس طبقه ده. contain blood vessels. اوس ګورئ دا پورته طبقه ده اپیډرمیس د لاندې طبقې ته یې موږ تاسې وایو ډرمیس. په دې کې د وینې رګونه شته واضح ډول باندې دلته معلومیږي د وینې رګونه په دې کې شته. نرف انډینګ په دې کې شته یعنې د عصبي حجرو فای هم په دې کې شته دلته وګورئ دا دې معلومیږي او بل هم په دې کې سنسوري ریسپټرز حسي آخذې شته چې موږ ستاسو تودوخه او دې په وړاندې موږ تاسو ته معلومات راکوي. ګورئ دلته شته مسلز هم په دې کې شته عضلې هم په دې کې شته. ګورئ سویټ اینډ سیبیسیس ګلینډز د خولو او د غوړو غدې هم په دې کې شته چې د خولو غدې راولاړېږي په ډایرکټ ډول باندې خولې جوړوي. همدارنګه سیبیسیس ګلینډ بیا د وریښتانو سره یو ځای شته دلته ګورئ دا بیا د وریښتانو سره یو ځای غوړ مواد باره باسي د باندې. میکانو ریسپټرز میخانیکي آخذې ترمو ریسپټرز د تودوخې آخذې پین ریسپټر د درد آخذې دا ټولې په دې ځای کې شته چې هغه موږ تاسو ته دا شیان معلوموي. اوس موږ تاسو راځو آی ډیسارډر اینډ دیر ټریټمنټ میتود د سترګو مریضیانې او د هغوی درملنې میتودونه یا لارې چارې. د سترګو په مریضانو کې تر ټولو کامن چې دي هغه یو دی مایوفیا یا دې ته نیر سایټډنیز ویل کېږي. یا یو کس مثلا نږدې شیان لیدلی سي خو لرې نسي لیدلی. when the diameter of the eye from the front to the end is long than normal کله چې موږ او ستاسو آیبال یا د سترګو ګین مو له مخې خوا څخه و داسې و شاته چې ځې
دا چې سي یعنی لانګ سي اوږد سي. اوس وګورئ دا زموږ ستاسو نارمل آیبال دی او دغه وګورئ داسې اوږد سوی دی. The lens is too carved. نو دغه لینز هم د دې سره ورته کږېږي. Image fall on a point in front of retina. نو کله چې د آیبال غټ سي ګوري په نارمل آی کې خو دغه ایمیج رسیږي ورټینا ته، خو اما دلته بیا د ایمیج ورټینا ته نه رسیږي بلکې دلته فال سي ولویږي ختم سي. نو دغه پیښه چې منځته راغله څه به کوې؟ د دې د درملنې لپاره موږ او تاسو کانکیو لینز یا مثلا هغه عینکې استفاده کوو چې هغه کونکیو یا مکعر وي، یعنې دا خېټه داسې ننوتې وي نو هغه بیا دغه نور داسې ریفریکټ کوي، د پورته خواته یې داسې کوي، بالاخره داسې په سترګو باندې په ویټرس باډي باندې داسې لګېږي، رټینا ته چې رسېږي هلته ایمیج جوړېږي. نو په لنډ ډول داسې ویلی سو مایوپیا هغه ناروغي ده چې یو کس نږدې شیان لیدلی سي خو لرې نه سي لیدلی. دا په دې خاطر باندې چې دغه ایبال غټېږي اوږدېږي. نو د درملنې لپاره موږ تاسو مکعر هنداره استفاده کوو. اوس که چیرې تا مثلا مایوپیا زده کړې هایپروپیا ټول شیان د هغې سرچپه دي. په مایوپیا کې موږ تاسو ویلي چې یو کس نږدې شیان نسي لیدلی، نږدې شیان لیدلی سي خو دلته بیا لرې شیان لیدلی سي نږدې نسي لیدلی. دا ولې کیدای سي؟ when the diameter of the eye from the front to the end short. په دې کې چې بیا ایبال کوچنی سي تر نارمل اندازې. د لینز is thinner. نو دغه لینز هم څه به کېږي نری کېږي. لینز څه به کېږي نری کېږي. image fall on a point behind the retina. نو دلته بیا ایمیج له ټینا څخه ګر سره د باندې وځي هلته لویږي. نو دا پیښه چې منځته راغله یو کس مثلا په دې ناروغۍ اخته سو درملنه یې په څه شي باندې کېږي؟ کانویکس لینز استفاده کېږي. کانویکس لینز بیا داسې کار کوي چې دغه نور په دغه ډول باندې داسې سره کوچنی کوي ریفریکټ کوي او بالاخره ټینا ته نور رسېږي. نو خلاصه یې داسې ده چې هایپروپیا هغه ناروغي ده چې نږدې شیان نسي لیدلی، لرې شیان لیدلی سي. دا ځکه چې ستا ایبال کوچنی سوی تر نارمل اندازې او ایمیج شاته لګېږي د رټینا ته نه رسېږي. درملنه یې په کانویکس لینز سره کولی سي مؤدب هندارو سره. بله ناروغي بیا ده اسټیګماټیزم یا کاږه واږه لیدل. د irregular curves on the lens or cornea. کله چې زموږ ستاسو په لینز یا په کورنیا کې irregular curves مثلا راسي په غیر نارمل ډول باندې curves ژوروالی په دې کې مثلا کژلېچانې په دې کې راسي that cause the rays to be refracted on different angles. نو دا د دې باعث کېږي چې زموږ ستاسو په دغه لینز کې مختلف لایټ فوکسز جوړ سي او په رټینا باندې څو وارې دا نور لګېږي. نو ځکه موږ تاسو یو شی څو وارې لیدای سو. ګورئ for this reason multiple focus point on the retina او کور. نو په رټینا باندې multiple focuses جوړېږي یعنې څو دانې عکسونه جوړېږي. The image of the macula of retina become blurry and distorted. او دغه ځای هم خرابېږي. A cylindrical lens provide a clear vision. نو د دې درملنې لپاره موږ تاسو بیا څه شي استفاده کوو؟ سلنډریکل لینز. مثلا یو کس په دې ناروغۍ اخته سوی دی، سلنډریکل لینز بیا داسې یو سټرکچر لري چې د هغې په وسیله باندې موږ تاسو دې درملنه کولی سو. څلورمه د سترګو عامه ناروغي پرسبایوپیا ده. with aging کله چې انسان زړېږي د لینز loses its elasticity. نو دا زموږ ستاسو د سترګې عدسیه چې کومه ده دا موږ تاسو ویلي وای چې دا الاستیکي خاصیت لري یعنې سرکشېږي. کله چې انسان سپین ږیری سي د عدسیه راولاړه سي دغه الاستیکي کشېدونکی خاصیت د لاسه ورکړي. and the ability to adapt decrease. او دا بیرته کوچنی کېږي نه. موږ تاسو ویلو چې د آیلینز هم داسې اوږدېږي او هم داسې کوچنی کېږي. نو په دې حالت کې دی نسي کوچنی کېدی. The person can't properly see near object. نو یو انسان نسي کولی چې نږدې شیان وویني خو لرې شیان لیدلی سي. د دې درملنې لپاره هم موږ تاسو لکه څنګه چې په موږ تاسو کانویکس لینز په کوم وخت کې استفاده کوله؟ په هایپروپیا کې. نو دلته هم موږ تاسو کانویکس لینز استفاده کوو. Glaucoma بیا کومه ناروغي ده؟ د excessive transparent fluid between the lens and the cornea is drained through a canal. کله چې موږ تاسو د کورنیا او د لینز ترمنځ ګورئ دې ته موږ تاسو وایو کورنیا او دې ته موږ تاسو وایو لینز. د دې په منځ کې چې کومې اوبه دي دا که چیرې له نارمل اندازې څخه ډېرې سي نو زموږ ستاسو ایر کانال بلاکېږي او په د سترګو په داخلي برخه کې فشار واردېږي. داسې چې فشار وارد سو دا فشار بالاخره د سترګې داخلي برخې ته ځي. چې داخلي برخې ته ولاړئ هلته زموږ ستاسو رټینا قرار لري. د رټینا باندې چې فشار هم وارد سو هغه باره خرابه سو. چې خرابه سو نو انسان ته بلنډنس پېښېږي یعنې ړندېږي. دې درملنه نسته. کاتاراکټ بیا کومه ناروغي ده؟ The fluid in the lens loses its transparency. موږ ستاسو په لینز کې ګورئ نه یوازې چې دا الاستیکي خاصیت لري بلکې په دې کې فلویډ
یعنې مایع اوبه هم شته. دا مایع اوبه داسې خاصیت لري چې له دې څخه د نور تېرېدلی شي د باندې. نو که چیرې د سترګې په عدسیه کې چې کومې اوبه دي دا د خپله ټرانسپیرنسي یعنې انتقالېدونکي خاصیت د لاسه ورکړي، نو د ایمیج په رټینا ته نه رسېږي او هلته نه جوړېږي. This condition may be treated with surgery او دا په عملیات په وسیله باندې درملنه کېدای شي. کلر بلینډنس یا د رنګ ړندوالی. red green not distinguish color blindness is genetic condition. کله چې انسان سور او ګرین یا زرغون رنګ نشي سره توپیر کولای، دا یوه جنټیکي ناروغي ده. کېدای شي له والدینو څخه دلته راغلي، کېدای شي مثلا له نیکهګانو څخه، او کېدای شي د په جنونو کې میوټیشن رامنځته شي او دته دا پیښه کړي. Our treatment is not available. درملنه یې نشته. These individuals are usually unable to perceive red and green. دوی سور او زرغون رنګ نشي لیدلی. However, there are people who can't see any color. ځینې بیا داسې خلک شته چې هغه یو رنګ هم نشي لیدلی. دې ته بیا موږ تاسې وایو ټوټل کلر بلینډنس یا مکمله د رنګ مریضي. که چیرې یوازې یو رنګ نسوای لیدلی، هغې ته موږ تاسو هر رنګ چې نسوای لیدلی ریډ ګرین کلر بلینډنس ورته وایو. نو د سترګو مریضیانې موږ تاسو خلاصې کړې. اوس راځو د غوږونو مریضیانې او د هغو درملنې وایو. Some cases can cause hearing loss. د غوږ په مریضیانو کې ځینې حالتونه کېدای شي انسان کوړ کړي، یعنې د اورېدو هیڅ د لاسه ګر سره ورکړي، خو په ځینو کې ډیفنس واقع کېږي، یعنې کېدای شي لږ مشکل ورته پیدا کړي. اول موږ تاسو راځو ان د اوټر ایر په خارجي غوږ کې کوم مریضیان شته. اول ایر واکس فورن objects in the outer air. موږ تاسو ویلو چې په اوټر ایر کانال کې ایر واکس جوړیږي. ایر واکس په هغه کانال کې دلته مثلا جوړېده. دغه ایر واکس که ډېر زیات جوړ شي یا مثلا دلته یو شی بند شي، نو دا کانال بند کی او بالاخره داخلي غوږ ته سیګنال نه ځي، نو باره انسان مشکلات سره مخامخ کېږي. او دوهمه لیک آف اوریکل اور ډیفارم اوریکل. کله چې د انسان خارجي غوږ د پینا چې کومه ده دا د مثال په ډول باندې سره کم وي، په غیر نارمل شکل ولري. ګورې نارمل خو داسې غیر نارمل دا معنی چې کېدای شي دا داسې یو سټرکچر ولري، یا مثلا بیخي بنده وي ډیفارم وي، نو دا هم انسان ته مشکل پیدا کوي. لیک آف اوریکل یعنې ګر سره چې د خارجي غوږ نه وي، او ډیفارم معنا غیر منظم. بلاکډ ایر کانال فرام برث. ځینې انسانان داسې چې د پیدایښت څخه د کانال بلاک نو هغه هم شیان نشي اورېدلی. ډیپارمیټي ان د شیپ آف د ایر، یعنې په ایر کې ډیپارمیټي یا شکل تغییرېدل یې په غیر نارمل ډول سره. ریجر ایر ډرم. کله چې زموږ ستاسو د ایر ډرم یا د غوږ پرده مثلا ډېره ریجډ شي، ډېره کلکه شي، دا هم انسان ته مشکلات پیدا کوي. او بل بیا اوټایټس ایکسټرنا اور د فارمیشن اف ا ټیومر. اوټایټس ایکسټرنا یعنې په خارجي غوږ کې مثلا یو صدمه ورسېږي یا تیومر پیدا شي. تیومر یعنې سرطان انسان ته پیدا شي، نو دا هم د غوږ د اورېدو د هیڅ مشکلات پیدا کوي. او یا اوټایټس میډیا. اوټایټس میډیا یعنې په داخلي غوږ کې مریضان پیدا شي. لو پریشر یعنې لو پریشر مریضي انسان ته پیدا شي په داخلي غوږ کې، چې مثلا هغه فشار هلته اسټاشن ټیوب د هغو د لارې نشي ساتل کېدلی، نو دا غوږ مریضان پیدا کوي. کلسیفیکیشن ان د میډل ایر. مثلا د داخلي غوږ کې کلسیفیکیشن رامنځته شي، هغه مثلا یو ځای بند شي، هلته کلسیم راټولېدنه ډېره زیاته شي، نو دا مشکل پیدا کېږي. بونز ان د میډل ایر بونډینګ. کله چې د داخلي غوږ کې یا په منځني غوږ کې دغه هډوکي چې کوم دي دغو بونډینګ سرته ونه رسېږي، یعنې دوی له بله سره تماس په اسانۍ نشي پیدا کولی. ټیومر ان د میډل ایر. په داخلي په منځني غوږ کې ټیومر پیدا شي. رپچرډ ایر ډرم یعنې خرابه یا سوری شوې د غوږ پرده حالت منځته راشي، هم مشکلات پیدا کېږي انسان ته. او ځینې بیا نورې مریضانې دي چې هغه په انر ایر کې انسان ته پیدا کېږي، په داخلي غوږ کې. هغه څه شي دي؟ ډیمیج ټو د کوکلیا از ریزلټ اف ایجنګ. یعنې کله چې کوکلیا د منځه ولاړه شي. کوکلیا موږ تاسو ویلي هغه برخه ده چې وایبریشنز اړوي یو کیمیکل سیګنال ته، هغه ورکوي دماغ، نو دا په زړښت سره دا بیا تخریبېږي. های نویزز لوړ غالمغال کې مثلا ژوند کول، دا هم داخلي غوږ مشکلات پیدا کوي. اوټایټس انټرنا ان ټیومر on the auditory nerves are permanent hearing loss. اوټایټس انټرنا بیا په داخلي غوږ کې مثلا مشکل پیدا شي یا سرطان پیدا شي، چې دا بیا د انسان د کوڼوالي باعث کېږي. د دې لپاره چې موږ تاسو د ایر د مشکلاتو مخنیوی وکړو، څه باید وکړو؟ اول keep our ears clean and warm. خپل غوږونه صفا او تاوده وساتئ. don't stick your ears with rigid objects. خپل غوږونه مو په کلکو شیانو سره مه ګروئ. protect it from impacts. له خارجي شیانو څخه یې وساتئ، له دوړو، غبار او دو شیانو څخه.
don't be in loud environment په داسې یو محیط کې ژوند مه کوئ چې هلته غالمغال وي. Open your mouth in environment where pressure may damage the eardrum such as bomb exploding. وایي کله چې تاسو یو ډېر غټ غږ لکه د بم پټاوېدل اورئ خوله مو وازه کړئ تر څو د خولې د لارې هم اواز ولاړ سي د ایوستاشن ټوب د لارې د غوږ پردې د شلېدو خطر راکم کړي. The treatment of hearing disorders vary depending on the case and the cause and severity of problem. زموږ ستاسو د غوږ مریضیانې په څه شي او درملنه یې په څه شي پورې اړه لري، په هغه ځای پورې اړه لري، په سبب پورې اړه لري او د پرابلم پورې اړه لري چې تاسو ونه جدي دی.